سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د تورخم دروازې بندښت افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سوداګرۍ ژور اغېز کړی او دواړو لورو ته یې اقتصادي ستونزې راولاړې کړي دي. د پاکستان تجاران وایي چې د تورخم د تړل کېدو له امله تر اوسه شاوخوا 4.2 میلیارده ډالره تاوان وراوښتی. له همدې امله یې پر خپل حکومت فشار زیات کړی چې دا دروازه د هر ډول شرایطو کې بیرته پرانیزي. خو سره له دې وختونو تر اوسه د ستونزې د حل کوم عملي پرمختګ نه دی شوی. بلخوا افغان حکومت ټینګار کوي چې د سوداګرۍ دوام تضمن دي او د تورخم د خلاصون لپاره چمتووالی لري، خو وایي چې دا کار باید د نړیوالو اصولو پر بنسټ او د دریم لوري د ضمانت په موجودیت کې ترسره شي، څو په راتلونکي کې بیا ورته ستونزې رامنځته نه شي. د دواړو خواو ترمنځ د نظر اختلاف سبب شوی چې تر اوسه وروستي توافق رامنځته نه شي. تمه ده چې راتلونکي ناستې به یا د ستونزې د حل لاره هواره کړي او یا به وضعیت لا پیچلی کړي. بلخوا اقتصادي شنونکي بیا وایي چې د تورخم ټرانزیټ دروازه دې هیڅکله او په هیڅ قیمت دې نه خلاصوي. په دوی اعتبار نشته، تل یې خپل ژمنه او تړون یې مات کړی او غواړي دا ځل د فشار الې په توګه دا دروازه بیا استعمال کړي. همدارنګه کوم تړونونه چې نورو هیوادونو او ګاونډیو سره شوي منفي اغېزې رامنځته کړي.